سرودم سرودم نام دی وطن، ستودم ستودم شان دی گلشن. همین آرزو آرمان میهنم با جاویدان. گران افغانستان جان افغانستان، گران افغانستان جان افغانستان. کابل جان پایتخت افغان، خروشان خروشان هستی کابل جان. قهرمانان غازی شیر مردان جهادی. گران افغانستان جان افغانستان، گران افغانستان جان افغانستان. سرودم سرودم نام دی وطن، ستودم ستودم شان دی گلشن. همین آرزو آرمان میهنم با جاویدان. پوره ژوند څنګه دی؟ ژوند کې والله سره فضا بس بچای په ټوټې مو گذاره. وړمه شپه مې کوچنیانو را باندې ژړله. برایه غوښته بل خوږې چای راکړه، ما ترخه پیاز ور سپین کړه، ورته کښېمېښول. دا پیاز لا نه کې ارزانه چې مازدیګر مې ور رانیول. مال پیازو ډوډۍ وخوري نو څه در وکړم. افغانستان جان افغانستان، گران افغانستان جان افغانستان. شعری من دار دل سخن، ذکری من آبادی میهن. څنګه دی ژوند؟ ژوند مولا دغسې دی ورورکه ولاکه نن څوک مو د په کور کې مواد وړه ولاکه ورورکه په روزانه پسې راغلو، روزانه ولاکه پیدا کېږي ورورکه، روزانه په ورځ وناکه پیدا کېږي. هغه خدای د امسایګانو د کوره مې ساړه راوړي چې د مؤمنانو ته مې ایښي چې خپله وږه تږه ورته کښېنستل یم. اوس مې هم دغه د لوی اختر روژه په خوله ده. افغانستان جان افغانستان، گران افغانستان جان افغانستان. شعری من بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسی په دې هیله چې جوړ وو خوښ او خوشحاله به یاست. یو ځل بیا الحمدلله د غریبو وطنوالو په خدمت کې او ستاسو مرستې تر هغه خلکو پورې رسوو چې واقعا مړمن او مجبور خلک دي. نن شل کسیزه مرسته لرو د بلقیس مور له طرفه. خدای جل جلاله دې د دې سره ډېر د نیکۍ احسان وکړي او الله پاک جل جلاله دې ورته ډېر اجر ورکړي. همیشه د خپلو غریبو هېوادوالو تر څنګ درېدلی او ورسره کومک او مرسته یې کړې ده. کوم غریب هېوادوال چې موږ راغوښتي، موږ رانبود کړي، دا هغه خلک دي چې نن مجبور او اړ خلک دي. دوی په دې امید باندې، په دې فکر باندې دي چې یو څوک به زموږ سره کومک او مرسته کوي او موږ به خپلو اولادونو ته یو وچ اوړه او یا هم یو ګوله ډوډۍ برابروو. نو هغه مؤمنان چې هغوی د خلکو سره کومک کوي، الله جل جلاله د الله پیغمبر وایي څوک چې پر بندګانو باندې رحم وکړي الله به پرده رحم وکړي، څوک چې پر بندګانو رحم نه کوي الله جل جلاله پرده رحم نه کوي. او الله جل جلاله وایي د قیامت په ورځ باندې به د عرش تر سیوري لاندې هغه کس ولاړ وي چې هغه سخي وي، سخا کوي، د خلکو سره کومک د الله لپاره کوي او د خلکو احتیاج او ضرورتونه اوري او هغوی ته رسیدګي کوي. خدای جل جلاله هغه خلک واقعا په دې دنیا کې خوشبخته او نیکبخته پیدا کړي دي چې همیشه د خپلو وطنوالو سره کومک او مرسته کوي. نو تاسو راځئ ټول موږ سره د خیریه کاروان کې ملګري سئ. دغه خیریه کاروان به تر یو منزله، تر یو مقصده رسوو او هڅه به کوو چې هغه مؤمنان چې غواړي کومک او مرسته وکړي هغوی همدغه خیریه کاروان ته دعوت کړو. نو دعوت څو برخې دي، کولی شو موږ خپله مرسته وکړو، نور مؤمنان خپل قریبانو دوستانو ته ووایو، خپل دغه ویډیو چې کوم نشریږي پروګرام د دې لپاره چې تاسو نور هم دې لپاره فکرمند سي، دې لپاره متوجه زیاته سي چې واقعا غربت دی، مسکنت دی. په دغسې سختو شرایطو کې د خپلو وطنوالو هېوادوالو تر څنګ درېدل دا یو اړین او مهم مسئله ده او د دې لپاره ډېر جدي او کوټلې ګامونه اخیستل پکار دي. او په څلورم برخه کې
دعا کول دي چې موږ ته دعا وکړي چې یا الله هغه مؤمنان چې کومک کوي او هغه خلک چې ورته رسي هغوی ته د دنیا او د آخرت نیکبختي او خوشحالي ورنصیب کړي او موږ ته د هدایت دعا کوي چې رب جل جلاله موږ ته هدایت وکړي په صحیح شکل په سم شکل ستاسو مرستې ورسوو او یادونه کوو چې د همدغه مرکز په برخه کې ستاسو مرسته اړینه ده. جزاکم الله خیرا. سرودم سرودم نامد ای وطن، ستودم ستودم شانت ای گلشن، همین آرزو و آرمان میهنم با جاویدان. گران افغانستان، جان افغانستان، گران افغانستان، جان افغانستان. کابل جان پایتخت افغان، خروشان خروشان هستی کابل جان. قهرمانان غازی، شیر مردان جهادی. گران افغانستان، جان افغانستان، گران افغانستان، جان افغانستان. سرودم سرودم نامد ای وطن، ستودم ستودم شانت ای گلشن، همین آرزو و آرمان میهنم با جاویدان. گران افغانستان، جان افغانستان، گران افغانستان، جان افغانستان. شعر من دارد دل سخن، ذکری من نابود میهن. بیایید ای هموطن بسازیم این گلشن. گران افغانستان، جان افغانستان، گران افغانستان، جان افغانستان. سرودم نامد ای وطن، ستودم شانت ای گلشن، همین آرزو و آرمان میهنم با جاویدان. گران افغانستان، جان افغانستان، گران افغانستان، جان افغانستان. بلبلان نالیدین چنین، هموطن بیای سرزمین. شعاری عزم و دقیق میهن دوستان شفیق. گران افغانستان، جان افغانستان، گران افغانستان، جان افغانستان. سرودم نامد ای وطن، ستودم شانت ای گلشن، همین آرزو و آرمان میهنم با جاویدان. گران افغان. سرودم نامد ای وطن، ستودم شانت ای گلشن، همین آرزو و آرمان میهنم با جاویدان. گران افغانستان، جان افغانستان، گران افغانستان، جان افغانستان. کابل جان پایتخت افغان، خروشان هستی کابل جان. قهرمانان غازی، شیر مردان جهادی. گران افغانستان، جان افغانستان، گران افغانستان، جان افغانستان. سرودم نامد ای وطن، ستودم شانت ای گلشن، همین آرزو و آرمان میهنم با جاویدان. گران افغانستان، جان افغانستان، گران افغانستان، جان افغانستان.
شعری من دارد سخن ذکری من نابود میهن بیایید ای هموطن بسازیم این گلشن گران افغانستان جان افغانستان گران افغانستان جان افغانستان سرودم نامت ای وطن ستودم شانت ای گلشن همین آرزو آرمان میهنم با جاویدان گران افغانستان جان افغانستان گران افغانستان جان افغانستان بلبلان نالیدین چنین هموطن بیای سرزمین شعاری عزم و دقیق میهن دوستان شفیق گران افغانستان جان افغانستان گران افغانستان جان افغانستان سرودم نامت ای وطن ستودم شانت ای گلشن همین آرزو آرمان میهنم با جاویدان گران افغان سرودم نامت ای وطن ستودم شانت ای گلشن همین آرزو آرمان میهنم با جاویدان گران افغانستان جان افغانستان گران افغانستان جان افغانستان کابل جان پایتخت افغان خروشان هستی کابل جان قهرمانان غازی شیر مرد دوستانو بیا هم برنامه ته ښه راغلاست. موږ د بلقیس مور مرسته ویشو شلو کسانو ته رب جل جلاله دې قبول کړي او خدای جل جلاله دې دغه مسلمانان چې دلې حاضر دي دوی ته توفیق ورکړي چې دومره پیسې خدای ورکړي چې بیا د بل چا سره کومک وکړي لاس په پورته کړي چې بیا د نورو مسلمانانو سره کومک وکړو نورو مسلمانانو سره کومک وکړو خدای جل جلاله دې تاسو ته دومره پیسې درکړي چې بیا د خیر سره تاسو وخت موږ ته وایي چې اوس تاسو غریبان راوړي دا پیسې واخلي په تقسیم وکړي ته څنګه صحت ښه دی شکر دې زندگی دې جوړه ده فضل د خدای د خیر اوس څو عمر یې زیات کم 55 کال یم 55 کال واده دې کړی دی څو ودونه دې کړي دي یو واده مې کړی دی ولې نو تا که یو لا پر مرته ده تا که ولا ربني کمیتلی دي کمیتلی و تو ولا استنى یا دول استنى یا ونو څلور میلیون څلور مې زامن دي څو کښنیانو سپینساره مور مې ده ښه ته خواري سړی تر اوسه نه سره پښه بیا ماما سره ښه زه یو نه کبرو چې خرڅوم ته ما تر څو ما ته پوهه وړم هغه مو تاسو کې رانیسي جوړه که شي لره پاتې پوره وړي ژوند څنګه دی ژوند ته والله سره پازا بس پچای په ټوټي مو گزاره او داسې په کور کې وړو غوړي او چای او براو شان درلود کنه یا منیا کې لرو ته یو چې تر مخه مې لای یو زرا غونې راکې 500 ما سره پرم 50 غونې واکونې ورانی بس هغه نو وس یو څلور 500 ما ته پاتو بلنه باندې پاتو دا مرسته یې جوړې کړې د بل قسم ور دعاګانې ورته الله چې خیر وکړي الله چې جنتونه پر نصیب راځي په دې دنیا پر هغه دنیا کامیاب کړي امين چې الله دې تاسو ته ژوند درکړي خدای دې سلامت درکړي بس السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه شکر صحت څنګه دی خیر دی شکر دا ته مرزاده داسې کوه په کور کې نور رونه لري کوه مشران یې زین هغه سم دي کوه مټ باوډن دارا کم یې کوم مشر زیم کشران یې سم کشران دوه رونه دارا کم است کوه دا ولې تا مرزاده کښنوال دی مرزاده کوه د ستا مور او ستا پلار خو به سره قریبان نه وه کوه تا دارا کم وطن دی ته یو وطن خو دې سره د یو وطن دي کوه
ښه دا خو چې د اکا زامن و اکا لور واده سره وکړي بیا دغه رقم کله کله یو مشکل پیښ شي ښه نو د کار دپاره یو څوک لرئ چې کار کوي یا یو سپین پلار مې دی چې داسې کشران وروڼه مې دي ښه نو وړو شیان یې نه درلود چې یا ولا کوم شی لري اختر ته جوار خطا اوس خو اختر هم ډېر رانږدې دی کوه تر نږدې ښه په تلیفون کې فلمونه ګورې چې یا ولې فلمونه چې لري په څه خاطر که په ګناه لري به د فلم به شی نه دی ښه کوه د زنګ باندې جومات ته ځې کوه بس الله دې تا ته اجر ورکړي دا مرسته بس یوې جوړې کړې او دعاګانې ورته کوه الله دې تا ته کوه اجر وطن خدای دې دنیا وکړي خدای دې مځکه د اسمان باندې امين كده ټول السلام علیکم ستړی مه سه کاکا څنګه یې صحت ښه دی ستا کور چیرې دی بلچات کې کاکړ ګوشخانه کاکړ ګوشخانه ژوند څنګه دی ژوند خو لپاره دغه ژوند چې زمایې به و دغه لږ پنځه میارګوالي هغه نور کوچني دي مدرسه کې ښه څوک ښه رب جل جلاله دې تا ته اجر درکړي خدای پاک جل جلاله دې د دغه ټوله معیوبیتو د دغه خوارۍ او د تکلیفونو اجرونه په دنیا او آخرت کې درکړي نو په کور کې دې وړه شان درلودله یا یوه میاشت کېدله د بازار ته راوتل هغه بیا ښاروالۍ والا نه پرېښود ښه سوال مه کوه نو سوال خو بند دی بس خدای جل جلاله پر تا باندې خلک مهربانه کوي نه الله مهربانه دی موږ روان وو بله خبره باندې کېږي ښه بس الله پاک قادر ذات دی الله دې تا ته اجر درکړي دعاګانې و الله پاک ته رزق وعده کړی د خیر اوسې ستړی مه سې حاجي صاحب څنګه یې صحت څنګه دی شپې ورځې په خیر دی څنګه دی ژوند ژوند مو له دغه دې ورکه ولاکه نن څوک مو د په کور کې مواد جوړوله ولاکه ورکه روزانه چې راوړو روزانه ولاکه پیدا کېږي ورکه روزانه په ورځ ورځ وناکه پیدا کېږي بله ګرځو په بازار کې بله په روزانه پر خواري ګرځو هغه کای پیدا شي کای نه پیدا بله دا یار په اوس ولا پر ولا دی نن څوک مو د ولاکه په کور کې جوړوله ولاکه اختر روان اختر ته جوار خطا ورته اختر ته چا په یاد دی ورکه اختر کوم په یاد لا ولاکه ده یا چې وړو غوړي ورته پیدا سوي وي وړو دغه په غاب کې دا یار چای برابر شي مر پیدا کړی وای څو کسان یې سپه ها څو کسان یې سپه یو تکاسیم ښه تېره شپه دې څه شي وخوړله ها تېره شپه دې څه شي وخوړل ولکه شي په یاد دی ولکه داسې ورځې شپې د هفته کې راغلي چې شی نه وي په کور کې بله داسې ورځ راغلي خود راغلي مدیر صاحب په چای په ډوډۍ مو ګزاره کړې ده په چای ډوډۍ په سلمبو په ډوډۍ مو لا ګزاره کړې ډېو ډوډۍ چای ډوډۍ دا په دا مو شپه ولا خدای دې تا ته اجر درکړي دا ستا حق درته امر رسولی دعاګانې کوه الله دې تا ته اجر درکړي خوشحاله اوسې السلام علیکم ستړی مه شې جانې څنګه یې صحت مو ښه دی کور دې چېرې دی جانې کور مې په دغه همې دغه کوڅې کې د زوی شی په کرایې ناستې وي 2.5 غواړي او یو زوی مې ده لکه د اوس خو بیخي د کرایې الله نه په موږ دغه غاښ مې دا 3 ورځې درد کوي ځم په 1.5 ساله کاږي په مړ نه جوړېدم دا خپل غاښ لا وکړ ما الله ته معلومه ده نه اوبه لري نه برق لري د بل ځای اوبه راوړي اوس مې اوږې داسې درد کوي که دا اوبه راوړم خدای تعالی دا مرسته یوې جانې کړې ده ستاسو خور دعاګانې خدای تعالی مو عوضونه به تی ته درکړي الله دې حجیان کړي الله دې قبوله کړي خپل پر دربار امین کې د ټولو رنده ښځه هم یم سترګې مې هم رندې دي زه ستا حق درته امر رسولی الله خدای تعالی دې حجي کړي الله تعالی دې امر درکړي به تی ته خدای دې قبوله کړي امین کې د ټولو الله مو امین علیکم جانې ستړی مه شې څنګه یاست په خیر یاست الحمدلله شکر دی څنګه دی ژوند مو کامیابه که خدای چې جمع دنیا در سمه کړي په هغه ځای کې چې خدای په ښه درولي چې یوه جوال ته مې شای بل ته مخې وړمه شپه مې کوچنیانو راباندې ژړله د دغه سپین کالي سړي لمبر راڅخه دی پلار مې لا زنګ ورته راوهی چې دا په برات کې مې لمبر در کړی دی دا زما یچمان داسې راباندې ژاړي خورا یې غوښته بل خوږې چای راکړه ما ترخه پیاز ور سپین کړي ورته کښېمېښول دا پیاز لا نه کې ارزانه چې مازدیګر مې ور رانیول مال پیازو ډوډۍ وخوري نو څه در وکړم هغه خدای د امسایګانو د کوره مې ساړه راوړي چې د مؤمنانو ته مې ایښي چې خپله وږه تږه ورته کښېنستل یم اوس مې هم دغه جدلي اختر روژه په خوله ده که به مې یوه خبره یا غلطه درته کړې یا بې دربار درته کوم بس الله یې تا ته اجرونه درکړي مور دا ستاسو حق دی عوضونه
درکړي. ما دغه غوښتل چې زما سره تاسې هر وخت دلته کومک کوئ په هغه وخت کې ما یو په یو کونج کې در سره انشاءالله چې موږ وس ورسېږي خامخا کومه خبره درته وکړم زه اوس د اریانې بس الله یې مشر تاته زوی مې معیوبه دی پر کونه راته ناست دی په کور کې یو دانه زوی مې دی اته کاسه نه کاسه په که هر چا موږ سره کومک وکړي خامخا موږ کومک سره کوو. سمه ده دغه معیوب مې پر کور را سره ناست دی په خدای پرې اریانه یم بس که هر چا موږ سره موږ کومک وکړي داسې به انشاءالله کومک سره کوو. سمه ده سمه ده الله یې تاسو ته اجر ورکړي کاسه 12 کاسه یو خیر اوس الله دې سلامت وکړي خیر اوس دوستانو دا نننۍ برنامه شلو کسانو ته د خوراکي موادو توزیع ګرمي هم زیاته ده نو دوی ته به تکلیف نور کو تر بلې برنامې چې ستاسو درنه چوپړ ته راځو بلقیس مر کومک کړی دی رب دې قبول او منظور کړي رب جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي خدای جل جلاله هم پر ژوند پر رزق پر مال پر اولادو باندې برکتونه کړي ده یادونه کو چې راځي د اختر په قربانۍ کې خپل همداسې غریب وطنوال غریب هیوادوال هیر نه کړو د دې ترڅنګ ودرېږو د اختر قربانۍ د دغسې مؤمنانو کورونو ته ورسو او د دغسې افغانو مهاجرینو لپاره یې توزیع کړو. جزاکم الله خیر. سرودم سرودم نام دی وطن ستودم ستودم شان دی گلشن همین آرزو آرمان میهنم با جاویدان گران افغانستان جان افغانستان گران افغانستان جان افغانستان کابل جان پایتخت افغان خروشان خروشان هستی کابل جان قهرمانان غازی شیر مردان جهادی گران افغانستان جان افغانستان گران افغانستان جان افغانستان سرودم سرودم نام دی وطن ستودم ستودم شان دی گلشن همین آرزو آرمان میهنم با جاویدان گران افغانستان جان افغانستان گران افغانستان جان افغانستان شعر من دارد سخن ذکری من نابود میهن بیایید ای هموطن بسازیم این گلشن گران افغانستان جان افغانستان گران افغانستان جان افغانستان سرودم نام دی وطن ستودم شان دی گلشن همین آرزو آرمان میهنم با جاویدان گران افغانستان جان افغانستان گران افغانستان جان افغانستان بلبلان نالیدین چنین هموطن بیای سرزمین شعاری از مدقیق میهن دوستان شفیق گران افغانستان